سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راتره روغ اوسئ. نن درته هغه کړنې بیانوم کومې چې د ښځو ډېرې زیاتې خوښیږي. تمه ده ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. پکار ده چې ځینې وخت ژوند له ځان څخه لرې ونه لټول شي. د ژوند د بیروبار او سردردۍ چیرته لرې یوه ارامه کار او فعالیت کولی شي تاسې ته بې مثاله سکون درکړي. په دې لیکنه کې د هغه شیانو په هکله معلومات درکو چې د ساینس پوهانو په اند انسانانو ته ډیر زیات خوند ورکوي. مثلا په مارکیټ کې ځان ته یو څه رانیول باور کول ورباندې سخت دی، خو که په جیب کې مو پیسې وي او مارکیټ ته ولاړ شئ د خپلې خوښې شیان واخلئ، تر هر څه یې خوند ژور او ډیر وي. پوهان وایي داسې سودا کول انسان ته داسې خوند ورکوي لکه یوه لویه لوبه یې چې ګټلې وي. ځینې وخت د ښار له بیروباره لرې تلل او چیرته په ارامه فضا کې د خپلو دوستانو یا کورنۍ سره میله کول، څه په زړه پورې خواړه پخول تر ډیره څه ژور خوند لري. ښکلي یادونه او خاطرې ډیر وي او مثبته انرژي زیاتوي. خواړه خوړل، خپل د خوښې خواړه خوړل یا هغه خواړه خوړل چې ډیر وخت مو نه وي خوړلي ستاسې خوښي زیاتوي او ډیر ښه حس درکوي.